د شهید انګره څلورلارې د کابل ښاروالۍ ستر ګام د پلازمېنې د یوې مهمې ترافیکي ستونزې د حل لپاره. کابل د افغانستان تر ټولو ګڼمېشتي ښار په توګه په وروستیو کلونو کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې او د موټرو د زیات ازدحام له جدي ستونزو سره مخ شوی دی. د ښار پراختیا، د نفوسو زیاتوالی او د نوو مواصلاتي لارو جوړېدل د دې لامل شوي چې د عصري ښاري زیربناو اړتیا تر بل هر وخت ډیره شي. په همدې لړ کې د کابل ښاروالۍ د شهید انګره څلورلارې د ترافیکي ستونزې د حل لپاره د خپلو سترو زیربناوي پروژو له ډلې څخه یوه مهمه طرحه بشپړه کړې ده. د راپور له دوام وړاندې له تاسو څخه هیله کوو چې د معلوماتي او خبري محتوا د ملاتړ لپاره چینل سبسکرایب کړئ او د خبرتیا زنګ هم فعال کړئ. د کابل ښاروالۍ د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د شهید انګره څلورلارې سیمه د ښار له مهمو ترافیکي نقطو څخه شمیرل کیږي. دغه سیمه د لابجار میدان، قصبې، سلیم کاروان او د کابل نوي سړک پر مسیرونو پرته ده او د مواصلاتي لارو د پراختیا له امله پکې د ترافیکو حجم په بېساري ډول زیات شوی. مسؤلین وایي هر نوی سړک چې جوړېږي ورسره د تقاطعګانو شمیر او ترافیکي فشار هم لوړېږي. له همدې امله د تخنیکي، انجنیري او ترافیکي مطالعاتو له ترسره کېدو وروسته پرېکړه وشوه چې د دې سیمې لپاره یو عصري انټرچېنج طرحه شي. داسې طرحه چې ټولې همسطحه تقاطعګانې له منځه یوسي او د موټرو تګ راتګ له تم کېدو او ترافیکي خنډونو پرته ممکن کړي. د دغو مطالعاتو په پایله کې د کابل ښاروالۍ د ښاري زیربناو ریاست د کلورلیف ډوله انټرچېنج طرحه نهایي کړې ده. په دې پروژه کې 2 هوایي پلونه، 4 دایروي رمپونه او یو شمېر فرعي نښلونکي سړکونه شامل دي چې د شهید انګره په څلورلارې کې به جوړ شي. د کابل ښاروالۍ د ښاري زیربناو رئیس انجنیر فایق احمد تسل وایي د پروژې اصلي پل به د قصبې له نوي سړک څخه تر سلیم کاروان څلورلارې پورې وغځېږي او لاس تګ راتګ لینونه به ولري. همدارنګه یو بل نښلونکی پل به د بې مهرو له نوي سړک څخه تر شهید انګره څلورلارې پورې جوړ شي څو موټر له تم کېدو او د همسطحه تقاطعګانو له خنډ پرته بېلابېلو مسیرونو ته لاسرسی ومومي. دغه انټرچېنج به په ټولیز ډول 654 متره اوږدوالی، 45 متره پلنوالی او 2 متره لوړوالی ولري. د طرحې له مخې ټول اصلي مسیرونه داسې تنظیم شوي چې موټر چلوونکي وکولی شي پرته له ترافیکي ټکر او خنډه خپل منزل ته ورسیږي. د بیلګې په توګه هغه وسایط چې له لابجار څخه د میدان پر لور حرکت کوي ځانګړی مسیر به ولري. همدارنګه هغه کسان چې له میدان څخه قصبې ته ځي له جلا لارې به استفاده کوي. هغه وسایط چې له قصبې څخه لابجار ته روان وي هم به پرته له تم کېدو په ټاکلي مسیر کې تګ راتګ کوي. د لابجار، سلیم کاروان او نورو سیمو ترمنځ لارې هم داسې ډیزاین شوي چې د هیڅ ډول مزاحمي تقاطعګانې پکې رامنځته نشي. د پروژې د تخنیکي مسؤلینو په وینا د دې طرحې تر ټولو مهمه ځانګړنه دا ده چې ټولې ترافیکي تقاطعګانې په بشپړ ډول له منځه وړل شوي دي. په ډیرو نورو طرحو کې لږ تر لږه یوه تقاطع پاتې کیږي، خو په دې ډیزاین کې هڅه شوې چې هیڅ ترافیکي د ټکر نقطه موجوده نه وي او د موټرو جریان په دوامداره توګه روان پاتې شي. د دې پروژې له بشپړېدو سره به د سیمې ترافیکي ظرفیت د پام وړ لوړ شي، د سفر د وخت کمیدل، د سون توکو سپما، د ګڼه ګوڼې کمښت او د ښاري ترانسپورتي شبکې ښه تنظیم به یې له مهمو لاسته راوړنو څخه وي. د کابل ښاروالۍ دغه پروژه د پلازمېنې د ترافیکي ستونزو د حل لپاره له مهمو زیربناو پروګرامونو څخه ګڼي او وایي چې د روان کال په ترڅ کې د عملي چارو د پیل لپاره هڅې روانې دي. مسؤلینو زیاته کړې چې تیر کال د برکي څلورلارې د کابل ولایت مقام مخې ته او د چمن حضوري ترڅنګ
د منار نجات په ساحه کې د 3 مهمو پلونو کار پیل شوی او اوس د تطبیق په حال کې. سربیره پر دې د 1405 کال په پلان کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د 5 نورو پلونو جوړول هم شامل دي. دغه پروژې د ترافیکي اړتیاو او ښاري لومړیتوبونو له مخې طرح شوي او په پړاوونو کې به عملي شي. د دغو پروژو په منځ کې د شهید انګره څلورلارې د انټرچېنج طرحه له تر ټولو مهمو او سترو پروژو څخه ده چې د ډیزاین او تخنیکي طرحې ټول پړاوونه بشپړ شوي دي. په پای کې مه هیروئ چینل سبسکرایب کړئ، دا ویډیو له خپلو ملګرو سره شریک کړئ او خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. ستاسو ملاتړ موږ ته دا انګېزه راکوي چې د افغانستان د مهمو پیښو او موضوعاتو په اړه نور معلوماتي راپورونه هم چمتو کړو.